څنګه کولی شو چې د فیسبوک غیر فعال ملګري ختم کړو. دوستانو په ویډیو کې تاسو ته ډېره زبردست او اسانه طریقه درښیم چې موږ څنګه کولی شو د فیسبوک غیر فعال ملګري ختم کړو، یا څنګه کولی شو په خپل فیسبوک اکاونټ کې په فیسبوک آی ډي کې هغه ملګري معلوم کړو چې موږ ته لایک کمنټ نه کوي یا هم د فیسبوک کې غیر فعال دي، فعالیت نه کوي. تاسو په ډېره اسانۍ سره دوستانو پیدا کولی شئ. دوستانو درته اسانه طریقه درښیم که تاسو په اول ورباندې زموږ یوټیوب چینل ګورئ نو هیله ده زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. د هغې لپاره دوستانو تاسو راشئ په خپل موبایل کې فیسبوک ته، کله هم تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک ته راغلی دوستانو په دې پروفایل ایکن باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. کله چې پروفایل ایکن باندې کلیک واخیستم که ستاسو آی ډي په پروفیشنل موډ کې وي دوستانو په دې اباوټ اپشن باندې ورته کلیک واخلئ او لاندې راشئ دوستانو تر ټولو لاندې چې راشئ دلته تاسو ته خپل فرینډ لیست راځي، راشئ په سی آل فرینډ باندې به ورته کلیک واخلئ. کله هم دوستانو په آل فرینډ باندې کلیک واخیسته منیج اپشن راځي په دغه کلیک واخلئ. دوستانو په دې کې تاسو ته درې کټګورۍ راځي، په دغه اوله کټګورۍ کې موږ ته اپشن راغلی ده لیست انټریکټډ وذ، په دغه اپشن به تاسو کلیک واخلئ. ګورئ دوستانو تاسو دلته ښکاري په دغه لیست کې موږ سره ټول هغه ملګري راځي چې په تېرو 90 ورځو کې دوی فیسبوک نه دی استعمال کړی، یا هم دوستانو په تېرو 90 ورځو کې که څه هم فیسبوک استعمال کړی وي خو تاسو په پوسټونو باندې نه لایک کړی دی او نه هم تاسو ته کمنټ کړی دی او یا هم دوستانو تاسو سره کوم کنټاکټ نه دی کړی. نو سمپل دوستانو څه وکړئ، هر یو ملګری که یو انفرینډ کوئ هم انفرینډ کولی شئ او که غواړئ ټول انفرینډ کړئ په سلیکټ ملټیپل اپشن باندې کلیک واخلئ او دوستانو تاسو کولی شئ دې ځای څخه ټول دغسې انتخاب کړئ. کله مو چې سلیکټ کړئ انتخاب مو کړل لاندې دوستانو تاسو ته انفرینډ اپشن راځي په دغه کلیک واخلئ او په یا په انفرینډ باندې کلیک واخلئ، دغه ملګري دغه ځای څخه ټول ریموو شي یا انفرینډ بشي. نو دوستانو که څه هم دا طریقه مخکې هم تاسو ته ښودلې وه خو بعضې کسان ویل چې دغه اپشن موږ ته نه راکوي. دغه فیسبوک اپشن چې دی مخکې نه وی راغلی و، په بعضې فیسبوک اکاونټونو کې نه و، خو اوس په ټولو اکاونټونو کې راځي، تاسو ته موجود دی. نو که ویډیو مو خوښ شوي لازمي لایک کړئ، داسې نور ښایسته او خوندورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه که وختونه مو ښه شي ولرئ.